السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې ستاسو هرکلی دی. نن ما تاسو لپاره یو بل تعویض راوړو. یو ډېر مجرب تعویض دی. دا زما ازموده تعویض دی. دا مانا یوې خور وغوښتی و، ما هغې له ورکړی و. خور د هغې کار د الله په حکم سره وشولو. نو ما ویل چې دا تعویض تاسو سره شیر کړم چې د چا کارونه تر اوسه پورې نه وي شوي. نو دا تعویض ما تاسو دپاره راوړلو چې د چا څه مسلې وي د محبت په باره کې، چې د مها مسلې د الله په حکم سره حل شي. دا یو ډېر اسان تعویض دی خو ډېر زیات خطرناک دی. دا به تاسو ډېر زیات په سوچ او سمجھ سره کوئ او په ډېرې مجبورۍ کې به یې کوئ. که دا تاسو هسې د چا د تنګولو دپاره وکړلو او د ده تعویض الټا اثر په تاسو باندې وشولو، نو بیا تاسو هېڅ هم ملیانو پسې مه ګرځئ چې تاسو باندې د ده تعویض الټا اثر وشي او تاسو ملیانو پسې ګرځئ. ولې چې د ده تعویض کارت نشته دی، یعنی د ده تعویض کا الټا اثر په تاسو وشو بیا یې هېڅ علاج نشته دی. او که چېرته تاسو چا دپاره کړی وي او تاسو غواړئ چې زموږ محبوب یا موږ ښځه یا زموږ خاوند یا زموږ محبت کې کومه رشته هم وي چې تاسو ورته دا تعویض کوئ، نو هغه به تاسو نه بهر یو سینګړ هم نشي پاتې کېدلی. او که چېرې تاسو هغه اګنور کړلو، تاسو هغه ته جواب ورنکو د محبت والا، نو هغه کېدای شي لیونی هم شي. زما په یوټیوب چینل کې تاسو ته د محبت په باره کې ډېر تعویضونه میلاویدلی شي د هرې مسلې لپاره. دا یوټیوب چینل تاسو دپاره جوړ کړی دی. زه تاسو نه صرف سپورټ غواړم. زما چا نه د هېڅ هم امید نشته. زه امید صرف د الله نه لرم. زما یوټیوب فیملی چې کومه ده، زما سبسکرایبر چې څومره دي، چې زه هغو دپاره ډېر زبردست تعویضونه راوړم او وظیفې راوړم. اوس دا تعویض ما راوړلو هغو دپاره چې چا تاسو په فون باندې بلک کړي وي، یا ستاسو نمبر یا په واتساپ یا په فیسبوک باندې، او یا تاسو ورته کال کوئ، میسیجونه ورته کوئ او هغه تاسو ته ریپلای نه درکوي، تاسو اګنور کوي. نو چې کوم خویندو یارونو دا تعویض وکړلو، نو د الله په حکم سره چې څنګه تاسو بېچینه بې سکونه یئ، داسې به مها هم بېچینه بې سکونه شي. نو دې د وجې نه دا ډېر په مجبورۍ کې وکئ چې کله تاسو ته پته ولګي چې موږ ته اوس د ده تعویض ضرورت دی، نو بیا تاسو دا تعویض وکئ. اوس راځو د ده تعویض په طریقې باندې، یعنی دا به په کومې طریقې سره کوئ. دا تعویض چې کله کوئ، نو خویندې دې دا یو خیال وساتي چې هغه به په بیمارۍ کې نه کوي، یعنی د پیریډس په ورځو کې به نه کوي. او څومره ځوانان چې کوم دي، هغه چې په غسل واجب شوي وي، نو هغه به بالکل دا په بلماز بدن باندې، بلماز لباس باندې نه کوي. دغسې هر یو تعویض وي، خو ځینې تعویضونه داسې وي چې هغه کولی شي، او ځینې تعویضونه داسې وي چې که هغه تاسو د پیریډس په ورځو کې وکړلو یا بلماز وجود باندې تاسو وکړو، بلماز لباس باندې تاسو وکړلو، نو هغه چې څومره د هغه تعویض موکلات وي، نو هغه تاسو ته نقصان ډېر رسولی شي. نو د دې وجې نه ویډیو تاسو پوره ګورئ، سکیپ کوئ ما، چې تاسو مکمل ډیټیل باندې پوه شئ. نو هغه د پات چې تاسو کوم یو هم تعویض کوئ، نو د الله په حکم سره به هغه تعویض کار کوي. نو چې کله تاسو دا تعویض کوئ، نو تاسو به اول صفا سوترا ولمبئ، بیا به ځان پورې خوشبو ولګوئ او د داسې ځای منتخب وکړئ چې په هغه ځای کې هېڅوک هم موجود نه وي، یعنی بالکل په تنهایۍ کې به وکړئ. او دا تعویض به د ورځې کوئ. د ده تعویض ورځ مقرر نه ده چې تاسو یې کومې ورځې باندې کوئ، یعنی تاسو دا هرې ورځې باندې کولی شئ، خو کوئ به دا د ورځې، د شپې به دا تعویض صرف استعمالوئ. کله چې تاسو دا تعویض دپاره ځان ریډي کوئ، نو تاسو به خپل تصور مضبوط وساتئ چې تاسو یې چا دپاره کوئ، که هغه محبوب وي، که ښځه وي، که خاوند وي، که ملګری وي. دا تعویض تاسو هر چا دپاره کولی شئ. بیا به تاسو اول چې کله د تعویض ته کښېنئ، نو 4 وړه سورتونه آیت الکرسي به په ځان باندې چوف کئ او درود شریف به هم ووایئ، ځان باندې به اثار وکئ. ولې چې د کوم موکلات وي هغه ډېر زیات خطرناک وي. نو چې تاسو خپل اثار وکئ، یعنی سورتونه آیت الکرسي او درود شریف ووایئ او ځان باندې چوف کئ،
نو د ده موکلات به تاسو نه نری شي. بیا چې تاسو دا تعویض چا دپاره کوئ هغه موکلات به په هغه باندې اثر کوي، تاسو به تر محفوظ وئ. بیا د کمې خانې سره چې لیکل شوی دی ایک، تاسو به دهې خانې والا ولیکئ. بیا به دویمې خانې ته راشئ، داسې به تاسو څلورمې خانې ته راشئ. که چیرې تاسو سره د خپل محبوب د هغې د مور نوم معلوم وي نو تاسو به د ده تعویض لاندې د خپل محبوب او بن یا بنتې د هغه د مور نوم ولیکئ. او که چیرې تاسو ته یې نومونه یاد نه وي نو تاسو ته ټینشن اخیستلو هیڅ ضرورت نشته دی، تاسو بغیر نومونو هم دا تعویض کولی شئ. بس شرط ورکې دا ده چې ستاسو تصور کې ستاسو محبوب موجود وي. اکثر خلک تصور نه پیژندي چې څه ته وایي. تصور وایي سوچ ته، دې کې ته سوچ یعنی تعویض د ښځې دپاره کوي او ستا په دماغو کې رور ګرځي یا خور ګرځي یا بل یار دوست ګرځي، نو تاسو تعویضونه بیا اثر نه کوي. چې تاسو کم تعویض چا دپاره کوئ یعنی ښځې دپاره یې کوئ نو تاسو خپل تصور مضبوط ساتئ. او دې دپاره د کلر چې کم دی هغه که تاسو سره زعفران اویلیبل وي خو صحیح ده، بهتره خبره ده، ولې چې موکلات زعفران ډېر زیات خوښوي. او که زعفران تاسو سره اویلیبل نه وي نو تاسو یو سور پین به راواخلئ او یو سپین کاغذ به راواخلئ چې په هغه باندې لکیرې نه وي او هغه وړاندې هم استعمال شوی نه وي. بیا چې کله تاسو دا په مخ باندې تعویض ولیکئ نو تاسو به 101 ځل یا ودودو ولا ورت وکئ. بیا به په خپل تصور کې هماغه باندې چوف کئ چې چا دپاره تاسو تعویض کړی وي. بیا چې کله دا تعویض تاسو د ورځې ولیکلو نو دا به تاسو ځان سره محفوظ کیږدئ. بیا د ماښام او د ماخوستن اذانونو ترمنځ به تاسو دا تعویض وسوځوئ او د ډوله چې کومه ایره وځي نو هغه به تاسو په خپلو لاسونو کې واچوئ او تر هغې پورې به یې مږئ چې هغه ایره ستاسو په لاسونو کې ختمه شي. او نیمه ایره به په یو سپین کاغذ کې ونغړئ او چرته په ځمکه کې به یې ښخه کئ. چې کله تاسو دا تعویض او دا وظیفه وکئ نو د الله په حکم سره انشاءالله ستاسو کار به وشي. دا زما ازموده تعویض دی، دا ما د 100 ورځې وړاندې یوې خور له ورکړی و، د هغه کار پې وشولو نو ما تاسو ته در وړاندې کړلو. ما ته ډېر کمنټونه راځي، ډېر راته په وټساپ باندې میسیجونه هم کوي او ما چې تعویضونه چاته ورکړي دي د الله په حکم سره د هغو تعویضونو هغو ته رزلټ ورکړی او د هغو کار شوی دی. د تعویض ما تاسو ته وړاندې کړلو، اوس د ده تعویض صحیح استعمالول غلط استعمالول هغه ستاسو په لاس کې دی. د ده ګناه او ثواب ستاسو خپل په لاس کې دی. ما خپله غاړه خلاصه کړله چې دا تاسو ډېر په مجبورۍ کې او په داسې وخت کې وکئ چې تاسو ته د ده تعویض ضرورت وي او ډېر ضرورتمند وي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. که د چا څه سوال وي نو هغه کمنټ کولی شئ، زه به هغو ته جواب ورکوم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.